پرون راته یو چا په واتس اپ باندې هغه دغه راولېږله یو ویډیو د یو مولوي صاحب هغه لګیا دی خلکو ته د لمانځه طریقه ښیي او خصوصا د زنانو د لمانځه طریقه ورته ښیي نو وایي چې زنانه چې کله رکوع له ځي نو راټیټېږي به نه بس معمولي سر به راکښته کوي داسې دا ولاړه داسې به شي بس داسې ولې وایي ځکه چې د دې سره عورت پټي عجیبه دا ده لکه دا حدیث ته ده نور حدیثون له نه ځو او نور دلایل له نه ځو دې حدیث کې کوم ذکر راغلی چې دا مسله صرف د سړو دپاره ده یعنې دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت دپاره الله رالیږلی او هغه دا وایي داسې مونځو کې لکه څنګه چې تاسو زه په منځه لیدلی یم سړو ښځو دپاره ها چې کوم ځای کې د ښځو خاص مسله راغلې ده نو دا رسول صلی الله علیه وسلم خو فصیح او بلیغ سړی و هغه بیا وضاحت کوو لکه څنګه چې یو څو مسلې د ښځو جدا بیان کړي دي چې زنانه په منځه کې دا خبره ده دا مسله ده دا مسله ده ولې دغه پیغمبر دلته دا وضاحت نه کوو او ولې دې صحابي ته دا نه وي چې ګوره یاده که دا خبر او دلته ګورې دې سړي سره علم کم دی د چاته چې مسله ښیي یعنې دته خو که داسې وایي نو دته خو بیانول ډېر لازم و چې ګوره دا مسله ده کوم مونځ چې تا وکړو دغه زنانو له صحیح دی خو تا له نه په کار نه داسې ورته ویلی وی ځکه چې هغه نه خو غلطي هم دا شوې ده کوتاهي د هغه نه دا شوې ده چې رکوع پوره نه ده کړې سجدې پوره نه ده کړې دلته مولوي صاحب وایي چې زنانه به رکوع پوره نه کوي هغه به معمولي راټیټېږي نو په کار دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلی وی دې کس ته ویلی وی چې ستا دا طریقه کور کې زنانو ته ووایه هغوی له صحیح ده خو ته نه خو فصیح او بلیغ سړی و په کار ده چې وضاحت یې کړی وی که نه سم خیال دی نو چې هغه وضاحت ونه کو معنی دا چې دا مسله د ټولو دپاره یو شان ده او ما مخکې ورځو کې دا خبره وکړه چې دا څه خبره شو چې هر ځای کې مونږ وایو عورت او عورت عورت او عورت زنانه ښه په پرده کې مونځ کوي الحمدلله او ځکه شریعت د هغې دپاره صادر لازم کړی دی د هغې دپاره بدن پټول لازم کړي دي تر دې چې په منځه کې د هغې سر هم عورت دی د هغې د سر ویښته عورت دی نو چې دومره د هغې د پردې خیال ساتلی شوی دی بیا شریعت دا ویلي چې غوره مونځ په کور کې دی په کور کې دننه په کوټه کې دی په کوټه کې بیا په یو ګوټ کې دی بس دی که نه دا پوره نه دی د پردې لپاره خو نه موږ په زور عقل استعمالو چې نه زنانه چې دغه کوي تکبیر وایي او تکبیر سره رفع کوي دا رفع الیدین خو ټول مني دا اوله کې چې دي نو وایي داسې به نه کوي چې الله اکبر نه زنانه به داسې دا ولې دا به کوي داسې وایي چې دا سینې ښکاره نه شي چې دا پټ بیا به لاسونه د سړو په شاوې لامونه لاندې نه ږدي دا به په دقه ځي لاسونه کېږدي چې عورت پټ پاتې شي نو هغه مسلې پکې ومنلې چې زموږ سره پکې بعض مناظرې کوي دا به کوم ځای کې راغلي په سینه باندې لاس ایښوده اوس د ده نه تپوس پکار چې په سینه باندې لاس ایښوده کوم ځای کې راغلي نو دې به راته مؤکد حدیث بیان کړي کوم حدیث چې عام دی وی وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه لاس ایښودي نو دقه ځای کې راګیر کوي مولوي صاحب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ایښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نارینه و که زنانه وه وی خو نارینه و نو کوم ځای کې دا راغلي چې دا صرف د زنانو دپاره ولې د دین ناسې مسخرې موږ جوړو بیا زنانه دپاره غوږونه ته وهل نشته تکبیر سره او سړو ته وایي غوږونه د پوسکۍ به دومره تاو کړي چې سرې شي فرق موږ منو فرق خو هغه فرق چې الله او د الله رسول کړی که نه لکه اوس زنانه دپاره بعض مسلې مانځه کې خاص دي بعض مسلې اودس کې د زنانو دپاره خاص دي غسل کې زنانو دپاره خاص دي حج او عمره کې بعض مسلې هغوی دپاره خاص دي کم ځای کې چې فرق شریعت کې راغلی دی چې نه یې مني کافر کېږي پې ځکه چې الله او د الله رسول وایي زنانه به داسې کوي ته وایې نه داسې به نه کوي خو هسې په زور فرقونه راویسته چې ځکه چې زموږ په مذهب کې راغلي دي یا عقل وایي نو عقل د قرآن او حدیث په مخ کې نه چلیږي قرآن او حدیث دپاره به عقل استعمالی چې پې پوه شي عقل به د دې دپاره نه استعمالی چې قرآن او حدیث پې راوپرځي